دا یو هلک دا روړه کې څنګه ګیر شوی دی او سیول ډیفینس رضاکار ابراهیم روان دی او دغه دی اوس ماشوم پسې ور ورسېده انشاءالله اوس به کې خیر ځان سره راپورې باسي ټول سیول ډیفینس ور دپاره دعاګانې کوئ راولا asal dapat tahu ya منګه بار بار چې کوم د عوامو ته دا پیغام ورکوو او بلکې سیند ته چې کومه کورونه دي دیو ته منګه بار بار وایو منګه چې کوم د لا یوم راغلی یو او میسج هم ورکوو زیات چې هلکه د سیند غاړې نه چې کوم دی ځان وساتئ خپل بچي وساتئ کوم ماشوم چې د سیند په منځ کې ګیر شوی اوسه نو منګه ته تلیفون وشو په جلدی کې منګه چې کوم دی سیند غاړې ته رالو او د دغه وجه نه چې کوم دی نو منګه د سیول ډیفینس جاکټ استعمال نه کړو ځکه چې هغه هم استعمالولی نو زمونږ نه چې کوم دی نو منټ په یو وخت کې قیمت وو هغه چې موږ اچولی او بیا هلته تللی نو زمونږ وړوکي د سیند په منځ کې دا کومه وړوکي ګیرو سیول ډیفینس زمونږ ابراهیم چې کوم دی ډېر په بادرۍ او کوم ځکه چې دا سیند راوتی و او خړ او په دې کې ځنګل چې کوم دی دا د مرګ سولبې دي نو هغه چې کوم دی په مرګ باندې ځان وشمېره هغه ور ودنګل هغه وړوکي پسې وړوکی چې کومه دی نو ماشاءالله د مرګ نه بچ شه او هغه سیټ ته راښکولو او سیټ ته چې کوم دی سیټ ته کړ خو د بدقسمتۍ نه چې کوم دی وړوکی څنګه سیټ ته شو نو هغه وتښتېد که نه موږ تپوس هم کړی چې هلته د کوم دی ته چا رالېږلی او وړوکی چې کوم دی څنګه موږ راپورېسته نو هغه زموږ نه وتښتېد لاړه نو زه بار بار چې کوم دی عوام ته اپیل کوم ته بیا وایم چې د سیند د غاړې نه چې کوم دی دوی لرې اوسي او د سیند د غاړې ته خپل بچي نه راپرېږدي که نه په دې باندې چې کوم دی پولي اختیارات موږ ته په دې باندې پرچه موږ کولی شو او دا چې کوم دی تاڼې ته موږ ورکولی شو نو د سیند د غاړې نه چې کوم دی هر سړی ځان وساتي ځکه چې په دې کې تاسو د ویډیو کېدی دا زموږ نه چې کوم دی دا رضاکار چې کوم دی ابراهیم دا وردنګل نو په دې خطره کې چې کوم دی هم زموږ نه وړی شو خو هغه چې کوم دی نو ځان چې کوم دی الله دې وله جنتونه ورکړي او الله دې بدلې ورکړي او دې چې کوم دی ور ودنګل او ماشوم چې کوم دی د مرګ نه او د سیند د منځ نه چې کوم دی نو راویسته